سلامونه دوستانو. په شل کلنۍ کې د جون ایرو د خپل کمپنۍ ټاپ سلمینو هر څه یې ډېر ښه تېرېدل. فامیلي رشتې ښې وې، کاروبار یې ښه و او خپل هم ډېر زیات خوشحاله و. خو یو ورځ یې دا د کار نه کور ته راتلو نو په لاره کې ټکر وکړو. یو سړی و چې په نشه حالت کې موټر چلاوه، دې سره ټکر شو. د دې خپه پکې ماته شوه او نور هم ډېر زیات ژوبل شو. قابو چې مړ شوی وی. خو امبولانس په وخت را ورسېدو او دا یې هاسپټل ته بوتلو. شپږ ورځې دا په کوما کې پروت و. ډاکټران جون ته وویله چې ستا دماغو ته ضرر رسېدلی دی او ته په ژوند کې نور نشي ګرځېدلی. دا خبره چې واورېده نو ډېر زیات خفه شو. نو دې ته یو خبره د خپل مینټر را یاده شوله. هغې ورته ویله چې کله ستا په ژوند کې یو مشکل راغی، یو خراب کار وشو تا سره، نو ته د 5 دقیقو دپاره خفګان وکړه، په قار شه، خپل قار دې وباسه، خو یوازې 5 دقیقې. د هغې نه بعد مخې ته ګوره، یوازې مثبت حال باندې فکر کوه، ځکه هر هوښیار انسان چې دی یوازې 5 دقیقې ضایع کوي په هغه مشکل باندې چې هغې کې نور څه نشي کولی. ځکه که څومره هم ته په دې مشکل باندې منفي فکر وکړي، ژوند دې نور هم خرابوي او څه ترې نه جوړېږي. نو جان دا فیصله وکړه چې خپل ژوند به نور مخکې وړي، خو په مثبت نظر او فکر باندې. نور خفګان یې نه کوو او دا حالت یې په ځان ومنو. ځان ته یې وویله که د ډاکټرانو خبره صحیح وي نو بیا هم زه یو خوشحاله انسان یم، کو نشم هم ګرځېدلی، او یا زه کوشش کوم چې د ډاکټرانو خبره غلطه ثابت کړم. کله چې دا فیصله وکړه نو ټینشن یې نور بند کو او منفي فکرونه یې هم بند کړل. او څنګه چې مخکې خوشحاله و همداسې خوشحاله مخکې ژوند کې تلو. نو کله چې دی په دې حالت کې هم مثبت فکر درلودو او خوشحاله ګرځېدو نو ډېر زر بیرته روغ شو. دومره زر چې ډاکټران هم حیرانه شول او 3 هفتې بعد د عین بیرته ګرځېدل شروع کړل. نو د دې نه بعد یې هر څه بیرته نورمال شو. خوشحاله و او باور یې نور هم ډېر شو په ځان. نو څنګه چې دا ډېر ښه و په خرڅلاو کې، نو دې خپل بزنس شروع کو. واده یې وکړو، ډېر روپۍ پیدا کړې، یو کور یې ځان ته واغستو، ژوند کې یې هر څه منظم شو. خو په 2007 کې بیا یو مشکل سره اخته شو. په 2007 کې یو اکونومیک فاینانشل کریش وشو. د دې کاروبار یې ډېر خراب کو. دې چې څه درلوده ټول یې وبیله. ورځ ته ورځه خرابېدو او نور نه پیدو خپل ځان او فامیل څنګه وساتي. نو په دغه وخت کې ښځې ورته وویله چې لاړ شه یو دوست نه دې مشوره واخله چې په دې وخت کې بزنس هم ښه روان وي، کیدای شي چې یو ښه لاره درته وښایي. د جون یو انډیوال و چې ډېر خان و او په دغه وخت کې هم کاروبار ښه روان و. نو هلته لاړو د مشورې دپاره. نو هغې ته یې خپل حالت ټول تشریح کو او ورته وویله چې بزنس یې بیرته څنګه روان کړي. انډیوال یې جون ته وویله چې په دې وخت کې ته بزنس باندې فکر مه کوه، ته باید دا 2 شیونه وسنجې. لومړی، سهار کې وخته پاڅېږه، سپورت وکړه، د سپورت نه بعد سیلف امپروومنت کتابونه ووایه. جون چې و د دې مشورې نه داسې خاص متاثره نه شو، خو ځان ته یې وویله زه یو هڅه به وکم. خو یو خبره د خپل مینټور یې هم را یاده شوه. هغې ورته ویلي چې کله د خپل ورځ په یو ښه کار باندې شروع کړه او دا د یو ښه عادت وګرځو نو ژوند کې به زر تر زره کامیابه شي. ځکه چې یو انسان سهار وګټو هغې ټوله ورځ وګټله. نو یو ښه شروعات د ورځ ډېرې ګټې لري، وجود ته دی، اعصابو ته دی او صحت ته دی. نو جون دا فیصله وکړه چې د سهار مونځ نه بعد به سپورت لځي او د هغې نه بعد به د سیلف امپروومنت کتابونه وی چې څنګه خلک کامیابیږي. نو د ډېرو معلوماتو نه بعد یې دا 6 طریقې پیدا کړې چې کامیابه خلک یې روزمره استعمالوي. د دې 6 طریقو نه مخکې جان $50,000 قرضدار و، خپل کور یې بیلو او صحت یې هم ښه نه و. نو کله چې دا 6 طریقې خپل ژوند کې وسنجولې نو قرضونه یې خلاص شول، روپۍ هم ورسره بیرته پیدا شوې، کور یې هم و او صحت یې هم ښه شو، او یو الټرا ماراتون کې هم منډه وواله. هو دا هغه انسان دی چې ډاکټران ورته ویلي چې ته د باقي پاتې ژوند نور نشي ګرځېدلی. نو زه اوس تاسو ته هغه 6 طریقې د مالدار خلکو سنجوم. که تاسو یې د خپل ژوند کې وسنجوئ نو تاسو به هم مالدار شئ. چې تاسو ته په یاد پاتې شي نو دا 6 طریقو ته سیفرز وی. د اس معنا سایلنس، مطلب آرامتیا. زیاتره خلک
چې راپاڅېږي نو ډیر ټینشن کوي په خپل دنیاوي ژوند شیانو باندې نو دا ټینشن باید اول درکې کله چې راپاڅېږي دا په مونځ باندې لرې کیږي مونځ د اعصابو آرامتیا دوا ده نو لومړی عادت مونځ کول دي کامیاب خلک چې راپاڅېږي د دنیا ټینشن نه کوي اول ځان ته آرامتیا ورکوي اعصاب یې ارامه شي وجود یې ارامه شي ډیرو کامیابو خلکو د کامیابۍ دا یوه غټه وجه ده دویم عادت مطلب افرمیشن یو ډیر پاورفل تکنیک دی چې ډیر کامیاب خلک یې استعمالوي افرمیشن چې دی خپل ځان ته مثبت خبرې دوامداره کول دي دا زمونږ سب کانشس مایند کې ثبت کیږي او موږ به همداسې مثبت فکر په هر حال کې کوو د مثال په ډول چې ته همداسې ځان ته وایې چې زه یو ډیر ډاډمن سړی یم نو ته به همداسې ځان هم احساسې او لږ وخت بعد به په هر کار کې ډیر ډاډه یې دریم عادت ویزوالایزیشن دا هم یو ډیر قوي تکنیک دی دا هم د افرمیشن په شانتي تقریبا دی چې همدغه شانتي فکر دی پیدا شي او په ویزوالایزیشن کې ته یو عکس په خپل سوچ کې جوړې چې څنګه ژوند ته غواړي یا څنګه کاروبار غواړي ولري د مثال په ډول جون چې کله ماراتون ته تمرین کوو نو ډیر سخت وو ورته نو بیا هغې د تمرین نه یو ساعت مخکې ویزوالایزیشن شروع کړو نو په ذهن کې دا عکس جوړ کړو چې ښه بوټان ولري ښه ښایسته پتلوني او ډیره ښه منډه وی او هیڅ نه ستړی کیږي نو د ویزوالایزیشن نه بعد بیا ورته تمرین ډیر اسانه شو که یو کار درته ډیر سخت وي کولی شي چې د ویزوالایزیشن په طریقه باندې ځان ته اسانه کړي څلورمه طریقه ایکسرسایز مطلب ورزش کول سهار کې ورزش کول ډیرې ګټې لري ورزش چې کې ستا دماغو ته نور ډیر اکسیجن ځي بیا د دماغ اندورفین جوړوي دا د فکر صفا کوي او تا سره کومک کوي چې ځان ښه احساس کړي انرژي لیول د جګیږي ورځ کې بیا ډیر کارونه کولی شي او نورې ډیرې ګټې درته ورزش رسوي د ورزش دپاره باید نه دی چې ته جیم ته لاړ شي کولی شي چې سهار کې کور کې 15 دقیقې ورزش وکړي که یو دقیقه جامپینګ جیک هم وکړي دا د هم انرژي ډیروي او ذهن دې صفا کوي نورمال نه د انرژي 10 مرتبه زیاتیږي پنځم عادت آر مطلب ریډینګ لوستل خو د مینې او محبت کتابونه نه هغه کتابونه چې ته پکې پرمختګ وکړي خپل ځان وپېژنې مثال په ډول دا ویډیو چې ته ګورې دې کې ته ډیر شیونه زده کوې چې ته څنګه پرمختګ وکړې هغه کتابونه چې ستا استخبارات پوهه خپل ځان پیژندل زیات کړي همدرد IQ ستاسو لپاره د هغې کتابونو مهمې برخې تشریح کوي چې تاسو پکې پرمختګ وکړئ نو که کولی شئ چې دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر یې کړئ دې کې تاسو دا چینل سپورټ کوئ او نورو خویندو ورونو ته هم دا علم رسوئ شپږم عادت اس مطلب سکرایبینګ خو اصلي مطلب یې رایټینګ دی څه خواهشات چې لرئ په ژوند کې او څه هدف دی په ژوند کې دی دا په یو ورقه باندې ولیکه دا لیکلي دومره ځواکمن دي چې ته کولی شي چې دا په اصلیت کې بدل کړي ریچارډ برانسون یو بیلیونر دی هغه وایي چې ما سره ډیر کومک کلی وو چې زه بیلیونر شم او چې تا سره به یې هم وکړي چې دی کتاب او قلم همیشه ځان سره ګرځوه کله چې دی په سر کې یو ایډیا یا یو پوهه یا هر څه چې ډیر مهمه راغله نو ویې لیکه دا تا ته په ژوند کې ډیرې ګټې در رسوي ژوند یې په ښه توګه مخې ته ځي زه خپله هم مهمه شیونه په کتاب کې لیکمه چې ما سره یې هم ډیر کومک کلی دی نو خراب عادتونه ډیر مهمه دي چې ژوند نه دې درې کې څنګه دا درې کې دا زه تاسو ته بل سنډی یکشنبه په ورځ باندې اپلوډ کوم خوشحاله اوسئ تر بیا پورې والسلام